د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه امید څخه کومه او ګرانو دوستانو نن زه غواړم چې HTML مکمل درسونه ریکارډ کړم ستاسو دپاره. نو ګرانو دوستانو په دې سیریز کې زما سره اوسئ. زه غواړم چې مکمل HTML په پښتو ژبو کې تاسو دوستانو ته وړاندې کړم. نو د ټولو نه مخکې راځو ګورو چې HTML یعنې څه معنا او دا د HTML دا هایپر ټکسټ مارک اپ لینګویج معنا لري چې دا یو پروګرامینګ ژبه نه ده، دا مارک اپ ژبه ده. یعنی په دې کې د یو ویب سایټ مکمل څه شی چې صفحې په سر ښکاري دا موږ جوړولی شو، مکمل ویب سایټ جوړولی شو. البته ویب سایټ دا کوم ظاهري شی چې د ویب سایټ د یو ویب سایټ خلاصو د هغه په مخه ښکاري دا چې د مارک اپ لینګویج یعنی په HTML کې جوړ شوی او د دې شاته چې کوم یو دا چلوي یعنی رنګ کوي یا که موږ په کوم بټن باندې مثلا کلیک کوو او بټن خلاصیږي نو دا چې دی دا بیا دته بیا پروګرامینګ لینګویج وي. نو کوم یو چې ظاهري شکل د یو ویب سایټ وي هغه مارک اپ لینګویج کې جوړیږي یعنی HTML کې جوړیږي. نو دوستانو تاسو به صرف همدومره زده کوئ چې H یعنی هایپر، T یعنی ټکسټ، M یعنی مارک اپ او L چې دی یعنی لینګویج، هایپر ټکسټ مارک اپ لینګویج. نو کله چې موږ یو HTML کې یو ویب سایټ جوړو یا کوم شی جوړو نو ټول نه د مخکې موږ څه شی کوو چې موږ دوه ټیګه لرو یا HTML ډاکومنټ چې ورته وایي یا ټیګونه چې ورته وایي. نو ټیګونه شروع کیږي څنګه؟ د ټولو نه د مخکې به زه وایم چې دغه دته وایي ریکټنګولر بریکټ یا کوم قوس چې دی وړکی قوس وایي په پښتو کې، نه پوهېږم څه شی ورته وایي. نو دغه قوس په منځ کې موږ دا خپل ټیګ لیکو. دلته ډېر زیات ټیګونه دي. نو ټولو نه د مخکې چې موږ یو پروژه شروع کوو یو ویب سایټ شروع کوو هغه د HTML ټیګ شروع کیږي په دې شکل او هغه نه پس دا ریکټنګل بریکټ چې ورته وایي انګولر بریکټ دا بندیږي. نو دا هم د HTML یو اوپننګ ټیګ شو. یعنی دا ټیګ چې کله هم ټیګونه دي بعضې ټیګونه دي چې سلف کلوز ټیګ ورته وایي هغه خپله په منځ کې کلوزیږي او بعضې چې کوم ټیګ چې خلاص شي هغه بیرته د هغه بندول هم موږ ته پکار وي. که کله موږ هغه بند نه کړو هغه ټیګ هېڅ کار نه ورکوي. نو دا چې کوم اوپننګ ټیګ ورته وایي هغه ته وایي دا زمونږ شو اوپننګ ټیګ. او هغه نه پس بیا موږ لرو کلوزنګ ټیګ چې زمونږ کلوزنګ ټیګ عین شکل د اوپننګ ټیګ وي. هغه ته صرف موږ دغه علامه موږ ورسره اضافه کوو نو هغه زمونږ څه شی کېږي؟ کلوزنګ ټیګ کېږي. نو وروسته به تاسو په خپله په پریکټس نه پس پوهیږئ. نو هر چېرته چې تاسو کوم ټیګ ولیده داسې ټیګ نو تاسو ته معلومیږي چې دا اوپننګ ټیګ شو. او په کوم ټیګ کې چې تاسو دا علامه ولیدله دا علامه بالکل په کیبورډ کې د شفت خواته وي، شفت راسته خواته وي. نو دا هم چې ولیدله نو دونه معلومات تاسو کولی شئ چې دا چې دی کلوزنګ ټیګ دی. دته وایي کلوزنګ ټیګ. نو په دې درس کې موږ دومره وشو کولی چې موږ د HTML سره اشنایي پیدا کړو چې HTML یعنې څه معنا یې دا هایپر ټکسټ مارک اپ لینګویج چې یعنې دا یو مارک اپ لینګویج دی. په دې کې موږ مکمل ویب سایټ ډیزاین کولی شو. او ټیګ څنګه موږ جوړولی شو؟ دا اولنی ټیګ موږ سټارټ کیږي د HTML ټیګ او موږ HTML ټیګ سره هم بندولی شو. په دې شکل موږ دا ټیګ بند کړو. او د دغه دواړو ټیګونو په منځ کې چې څومره شیان راځي هغه مثلا چې زمونږ یو ویب سایټ جوړو نو هر څه چې مونږ لیکو د دغه دواړو ټیګونو په منځ کې لیکو. دا به زمونږ کلوزنګ اوپننګ ټیګ وي HTML او دا چې دی کلوزنګ ټیګ چې دا د HTML کلوزنګ ټیګ دی.
نو یو ویب سایټ چې جوړیږي د دغه دواړو ټیګونو په منځ کې جوړیږي. نو د هر ویب سایټ لپاره موږ مخکې د HTML اوپننګ ټیګ اخلو او آخر کې دا کلوزینګ ټیګ. د په منځ کې بیا درې برخې دي، دوه برخې نورې دي چې یو د هیډ برخه وي او یو د باډي. نو په وروستي درس کې بیا موږ وایو چې هیډ یعنې څه معنا، کوم شیان په هیډ ټیګ کې راځي او کوم شیان په باډي ټیګ کې راځي. نو یو شی بل زه باید ووایم چې HTML لیکلو دپاره موږ ته څه پکار دي، موږ کوم پروګرامونو ته ضرورت لرو. که موږ یو عکس ایډیټ کوو نو موږ فوټوشاپ ته ضرورت لرو، که موږ کوم ډیټابیس جوړو یا کوم ورقه جوړو نو موږ آفیس پروګرام ته ضرورت دی. د HTML لپاره موږ ته چیز ته ضرورت دی. HTML یا د ویب سایټ جوړولو لپاره موږ ته که ضرورت دی نو صرف یو نوټ پیډ. دا نوټ پیډ په هر وینډوز کې په هر کمپیوټر کې شته دی، هر کمپیوټر کې دا نوټ پیډ موجود وي. نو بیسیک یا ابتدایي کم کار چې دی هغه چې دی تاسو په نوټ پیډ کې کولای شي، حتی تاسو مکمل ویب سایټ هم په نوټ پیډ کې جوړولای شي. مګم پخوا کې داسې نور پرمختللي پروګرامونه هم شته ده چې ډېر سهولیات یې راوستي دي او ډېر په مثلا که په دې کې یو شی موږ په ډېر مشکل لیکو په هغه کې موږ ته ډېر په سهولت سره لیکل شوي شو. د هغې جملې څخه یو هم چې ډېر یو ښه هغه دی نوټ پیډ پلس پلس. دا پروګرام دی چې زه همدغه کاروم، نوټ پیډ پلس پلس. دا هم د نوټ پیډ په شانتې پروګرام دی، فرق د کار فرق هیڅ نشته دی، یعنې د کې هم همغه شی لیکي، هغه کې هم همغه شی لیکي. که د کې کوم ټکسټ لیکي او په نوټ پیډ کې هم ولیکي نو دا هیڅ فرق تا په ویب سایټ کې فرق نه راځي، مګم صرف په دې کې بعضې سهولیات دي چې د کار په منځ کې بیا تاسو زه تشریح کوم. نو ګرانو دوستانو، که تاسو وکولی شئ او انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په ګوګل کې به نوټ پیډ پلس پلس فری ډاونلوډ ورته ولیکئ، نو ډېر په اسانه توګه تاسو کولی شئ دا نوټ پیډ پلس پلس ډاونلوډ او انسټال کړئ او ډېر یو کم ځای هم نیسي، دومره هغه هم نه لري، ټول د 1 MB نه هم کم دی او ډاونلوډ ډېر کم وخت نیسي. نو ګرانو دوستانو، که زما سره اوسئ په دې سیریز کې انشاءالله د دې سیریز په آخر کې به تاسو هم کولی وشئ یو ښه ځان ته ویب سایټ جوړ کړئ او یو ښه ویب ډیزاینر وشئ. نو نننۍ ویډیو په همدې ځای ختموو. موږ زده کړ چې HTML بیا تکراروم چې هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج دا یو مارک اپ لینګویج دی او HTML څنګه موږ شروع کوو په دې شکل او څنګه یو HTML ټیګ موږ بندو په دې شکل. نو خدای دې وکړي چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي دا درس. په وروستي درس کې به موږ نور هم مخته لاړ شو او به ګورو چې هیډ ټیګ څنګه جوړیږي او په منځ کې باډي ټیګ څنګه جوړیږي. نو زما سره اوسئ. د نورو درسونو لپاره زما د یوټیوب چینل دی چې امید سحاق، هغه ته لاړ شئ او هغه سبسکرایب کړئ د راتلونکو درسونو لپاره. اوس مو په خدای سپارم، د الله په امان.